لیونی پیژنې چیش ته وایي هو چیش ته وایي یاره مې عقله نه دی دا پرې څوک په ځکه دی هغه نه یو مې یو دی مې دی خوړلی وایي دا د بل چا ویښتې په سر ایښي دي دا خو د بغلان مځکه نه ده چې زمی شولې کړي او وړه پکې غنم کړي دا خو خدای پاک راته راکړي دي که ها دا اوس اصلي دي دا نو چی دي دا څه رقم دی خو چې راکش که ما شوی دا نو څه رقم نو دی لږ خو یې ګومنځوه نو تا خو همداسې راپرېښې دي خو ګناه لري ګومنځی ده هغه مچکه ترې نه مچکه نه در کومه ولې به نه راکړې اوس دا ټول مینهوال وایي چې دا زما د خاطره وایي په تندي باندې ښکل که چې د ادریس دنیا میولانان واییم نه در ولې دقسې د ما خوښېږي او چی یې در باندې وخوړل رښتیا راته ووایه هېڅ هم نه نو مېلمه پالنه یې څنګه وکړله خو مېلمه پالنه دغه وکړه دوی ما ته خندلې او ما دوی ته خندلې هو هغه د ماس خواندار دی تا ویلې که ولې هغې هغې تا خواندار ده ته مې د ماما زوی خو لکه هغه بل رقم زه بیا کې تاسې څه وایي بل رقم انګلیش کې مغه انګلیش د کار شی ده خو یو جوړ بیا ما ته هم راوړه یو جوړ انډیوال مې ده که نه ورته راغواړم بلکل صحیح خبر ده هلته پنجه ورته واچوه پنجه ورته واچوه وینې درته راغواړم چې خرڅي خو نه خرڅېږي ټولې هګۍ له تا قربان هو که نه شکر الحمدلله زده مې ده که او دا دې څه وخت زده کړی دی دا پرون بله ورځ دا او ته څو کلن یې اوس هم اووه کلن یې اووه کلن یم تا خو پروس کال یې ماته ویلي چې اووه کلن یم که نه خو شل کاله نور وځي مو کلن پلار مې ویلي ښه پلار یې ویلي پلار ته ته څو کاله مخکې ویلي دي شل کاله به و په یوه قسم وکړه بیا ده ماته مو ویلې وای راځه مخامخ یې سپلی باسي سپلی او سیلفي یادې سپلی باسو نو ته راپجېږه دې خواته که آفرین زنده باد ها سپلی لږ ماته مو اچوه چې چی ویلې وای لږ ماته دې خواته که دې خواته که انډیوال دا مې انډیوال ده اوس ښه هو دا مې انډیوال ده هغه نور درته نه وایم د غوندې چرګ مې خرڅ کړ زه درته نور نه وایم د غوندې چرګ دې خرڅ کړ هو نور درته نه وایم خوشې مې ورکړې وایي دا خو خرڅون نه شو نو بدرنګه و چا غوندې و هېچا غوندې هم نه و هېچا غوندې هم نه و نه وینې تاته مې ونه سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو نواب خان راغلی ننګرهار ته او په ننګرهار کې بیا خیوي ولسوالۍ ته راغلی دی خیوي ولسوالۍ کې بیا سرجل کلي کې یو او یو کلیوالي دیره ده کلیوالي حجره ده او دلته ځوانان راټول شوي وو راغلي وو د سره ټوکې ټقال هم کوو ګپ شپ هم لګو په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره وګورئ نواب خان یو ځانګړی انسان دی صادق انسان دی پاک انسان دی او ډېر له اخلاص ډک انسان دی دی له قره باغ نه هلته راغلی دی تمام ورځ له ما سره و بېلابېلو ځایونو ته مو یوړو هلته مو پیچکري والې سیاحت مو ورکړ نو ماښامې شو دلته راغلو او ګپ شپ ورسره لګو نواب خان السلام علیکم ستړی مو شه وعلیکم تم ستړی یم چې څنګه ښې ډېره مننه میاخیل صاحب ته هم ستړی یم چې په خیر مننه مخلص صاحب کور ودان ژوندی اوسې د ملګرو نه مننه تاسې نه چې موږ ښه مېلمستیا وکړه د نواب خان مېلمستیا وکړه خو موږ ته خو یې ملګرو نه دا کړې ده وکړه خو دا ملګری چې نه وای دا ملګري چې نه وای دلته راوړه راته کېښوده راته چای راته راوړه قدر هم کوي عزت هم کوي ښه خبر راته کوي دا بس ته که نه دا خو یو دی خو چې و بس دی به موږ ته ناست موږ به ده ته ناست اوس سره م سات خبرې به کوو دلغه ته لږ ښه راغلاست ووایه دلغه ستړی مه شي په خیر راغلی خیر اوسه بیا خیر صاحب ته ستړی مې شي خیر خیر د دې آباد لرې انشاءالله خوشحاله به یې ښه وي له خلکو نه الحمدلله ډېر ته خوشحاله مې دي چې ځوانانو نه دی جي دروغ ولې وایي نه وایي دروغ د له لاسه موږ اوس خبره هم نسو کوی یاره ما ته پرون سخت درد راغی د کنداریانو ورونو په اصطلاح باندې کله چې موږ هلته لایف کې کېنولو یو دم یې چغې کړه چای راوړئ که نه خبر را باندې کوئ چای نه راوړئ تاسې دې ولې ویلې خو نه و چای نه و ستونی مې خوږېده
اوس ستونی دې څنګه دی اوس نورو سره مو غږېږه چا سره دا هغه سره وغږېږئ تا نوم چې و مخلص په دې ناصر خان سره مو غږېږه ها د چوک یو د چی شي چولې نو خدای سړی خاندي څنګه خوشاله دی دلته راغلی خوشاله ما په بازار کې مې سره مخوږېده او رش ډېرو او ما لري رشقه مې ونه وهي ښه تا د بېرته راځمه ښه اوس نه ځمه خو دې سره خبرې کوم وکړم ورسره خبرې ما ملګري دي ستا ملګري دي دروغ ولې وې ولې اسد خان مې ملګری ده هغه بل مې کوم یو دی اسد خان دا چې ناصر خان دا خپل اسد خان مې ملګری ده هغه بل مې ملګری ده هغه بل هم نه ده بل هم نه ده وړکۍ ده که نه کوچنی ده خو زما زوی دی ستا وراره دی خوا خو مې وراره ده خو ملګری مې نه ده وراره مې ده ملګري زوی مې ده آفرین داسې وایه ناصر ته هم ستړی مه شې تاسې ټول په خیر راغلی خیر اوسې ژوندی اوسې ډېره مننه چې مېلمستیا مو ورته کړې ده خیر اوسې ولا ډېر ساعت نو تېر شو نواب خان استاد سره ښه ساعت مو تېر شو سره معرفي شو ټکالې دې سره وکړې که نه والا لږ لږ خو مو کړې ټوکو ټکالې مو ښه ساعت مو دروغ وایي باور دې چې هم په خوړلې نه وي سړي باندې دروغ وایي انډیواله ګپ شپ ورسره لګوو زه خوشحالېږم نه اوس دروغ وایي فضل پاتې شو که نه فضل پاتې شو میاخیل صاحب ما ته د هغه جلال امرخیل هغه بیت را یاد شوی چې څنګه و چې جلال ساده دی لا د دروغو په چل نه پوهېږي کله چې دروغ وایي نو سترګې اړوي او خاندي نو دی هم هماغسې دی چې دروغ وایي خاندي خندان یې معلومېږي چې دا دروغ وایي که نه یعنې دوی درسره ګپ نه دی لګولی دوی ویې لګاو مخکې ځان سره څه شی غږېدل ویلي ځان سره غږېدل نو دا ګپ شو خو دوی انډیوالان مې دي او ګپ شپ مو لګاو خوشحاله سو ښه هغه ولې خاندي هلته ګوره ستا خبر ته خاندي نو هغه ما ته خاندي ولې داسې ویلې وایه نواب خان سره هم ګپ لګاو هېچا ما سره ونه لګاو دا څه هو که دا ځوانان راغلي دي دا وایي چې دوی هم قرهباغ نه راغلي نه قرهباغ نه ولې راغلي دا دیزي دي د خیوې ولسوالۍ ډېر ښه خالي ډېر یو خوش اخلاقه دي د ما خوښېږي او چې یې در باندې وخوړل رښتیا راته ووایه هېڅ هم نه نو مېلمه پالنه یې څنګه وکړله خو مېلمه پالنه دغه وکړه دوی ما ته خندلې او ما دوی ته خندلې دقسې کار یې کورنۍ چرګ ما خو دوی را باندې وخوړ که ولاکه بیا ومنې جاګ خبر باندې دی خوړلی نه مخلص صاحب او ورونو یې را باندې وخوړ ښه حاجي صاحب راغی ډېر خوشحاله سه ما سره کېناسته ګپ یې ولګاو او هغه زما والد صاحب دی او ستا ډېر غاټ مینهوال دی و کندې ما مې ولان ده ما ته یې ویلې وایي د مخلص صاحب مېلمانه چې راشي زه وایي نه راځم خو خاص نواب خان یې تا لپاره راغلی ښه که خوشحاله شوې او دا څه ډېر خوشحاله شوم بیا لاړ وایي زه ځمه چې جمع رانه قضا کېږي او ته لا نړې جمعې ته خو دلته مو چې مونږ وکړه بیا نو دلته به دې نه کوو که نه جومات خو دلته نږدې و مونږ ډوډۍ نه وه خوړلې نو چې ډوډۍ دې نه وه خوړلې نو په ناره باندې لکه جمع نه کېږي او کېږي خو هغه مخکې خوړلې وه هغه مونږ نه خبر نه اوسو دوی راځي ښه نو ته به هم تللی ملا صاحب هم خوشحاله شو چې نواب خان راغلی دی اوس خو ته نړیواله څېره یې ټوله دنیا دا غواړي چې نواب خان سره کښېني ګپ شپ ورسره ولګوي خو ورتلمه که نه خو هلته ته نه وې حاجي صاحب لاړه مانځه ته دلته څوک نه و مرزه دی هغه به راشي تاسې ورور نه دا فلم بوکسمین فلم بوکسمین هغه ناست دی که نه هماغه دی نه و مال دی به راسي بیا به لاړ شو خو دلته ښه مسلې وې بیا هم دلته وکړه خدای پاک دې قبول او منظوري او څو رکعته مونځ دې وکړو خو څلور مې وکړه او دوه مې نور وکړه او درې مې نور وکړه آفرین ماشاءالله دا خو دې یاد کړي دي که نه ټول مونځ خو مې شکر الحمدلله زده مې ده که او دا دې څه وخت زده کړی دی دا پرون بله ورځ دا او ته څو کلن یې اوس هم اووه کلن یې اووه کلن یم تا خو پروس کال یې ما ته ویلي چې اووه کلن یمه که نه خو شل کاله نور وځي مو کله پلار مې ویلي ښه پلار یې ویلي پلار ته ته څو کاله مخکې ویلي دي شل کاله به وه نه هغه خو یوه خبره کړې وه خو دی هم نه اوري پروس کال مې ترې پوښتنه کړې څو کلن یې وایي هغه یمه
اوه کلن ما د څو کاله مخکې د پلار ویلي 20 کاله مخکې یو کال ووتلو اوس د خپل ټایم هم نه چینج کړي چې 21 کاله خوشي که نه نه اوه کاله زیاتېږي نه او دا د افغانستان 15000 کلن تاریخ ده نه زیاتېږي او دا راته وایي چې هغه خوسکی چې و 3 کلن اوس هغه څو کلن دی هغه خو ما نه وړکی ده په کالو کې خو ما نه غټ تا نه غټ دی رښتیا وې عقل پکې شته په قد کې ما نه غټ عقل پکې شته او څنګه ته څه پوه شولې چې عقل پکې دی خو سړیتوب لري که نه سړیتوب خوسکی لري او څنګه مثال ته راکړه چې څه یې ویلي هغه خو چې واښه ورته واچوم په مځکه یې نه تویېږي ښه او داسې خو چرګوړي هم دي که نه چې چېرته دانه پرته وي خوري هغه ځای هم پاکېږي او خېټې هم خو مړېږي هغه هم عقلمند دي که نه یو دانه بیا عقل هغه کې چې کوم یو بیا عقله ده هغه سړی چرګ سړی چرګ چې بیا دې خواډه زونه کې هغه انډیوال دی ما دا مې انډیوال ده اوس ښه او دا مې انډیوال ده هغه نور درته نه وایم د غوندې چرګ مې خرڅ کړ زه درته نور نه وایم دغه د چرګ دې خرڅ کړو او نور درته نه وایم په چیز دې خرڅ کړو جوارې درته درکړل هګۍ درته درکړل چرګوړي درته نور راوړل څنګه دې خرڅ کړ خوشې مې ورکړې وایي دا خو خرڅون نه شو نو بدرنګه و چا غوندې و هیچا غوندې هم نه و هیچا غوندې هم نه و؟ نه وینې تاته مې ونه دې ته دې ونه ویلې نه نه مې دي آفرین ته ډېر تکړه یې وعلیکم سلام افغانه ګوره که نه هغه میاخیل صاحب ته ورته لږ وغږېږه چې څه وی دی نو خانه او نو دا ولې خاندې دا ولا پیم دا ولې خاندي دا ټول دا د لاغا خاندي د لاغا خو ماما زوی ده که نه خو ماما کار ماما زوی نه خراب ده او سړی ټیلر ته وي داسې ناست یم دغلته په جومات کې سوزکۍ هم تاوی سي چېرته دونه تنګ ځای ده دغلته ای تا ویلې که نه هغه چې وایي تا ویلې وایي زه عیسی خان او دا د لاغا خرڅومه کوم څه رقم دی خرڅوې په څو خرڅوې ما نه دي ویلي کله مې ویلي هغه خو مې د کاکا زوی ده او دا مې د ماما زوی ده نه نومونه نه اخلي خو که خرڅوې څنګه یې خرڅوې هغه کسان چې د یادول نوم یې نه اخلو او هغه خو غټ غټ و که نه ښه چېرته و دلته جبلات کې جبلات کې و او. هغه خرڅوې او مال خرڅ یې که ما کنې چې دې زمې ته خرچه مې نسته پیسې مې او نسته څنګه یې خرڅوې څو خرڅوې 10,000 زه نور یې ورکوم او مغه م ورکوم او بیا هغه چې یې درکړي هیڅ هم نه خریدار دی 10,000 پېژنې چې شته وایي او 10,000 څونه کېږي 25 او 8 او 6 دا څو شو اوس 10,000 چې وایي دا کومه دنیا کې دی همدغه مې ټولې ورکوئ دا دې ورکولې او تا دومره پیسې د کوم ځای نه کړي هګۍ خرڅوم هګۍ خرڅې ما خو تا ته ډېر مخکې مې ویلي اوس اوس 10 هګۍ مې ټولې کړي اوس څو دي اوس اوس هم 10 دي اوس هم 10 هګۍ دي او دا څنګه نه زیاتېږي خوري یې که هغه پیغله چرګه چې و هغه اوس څو هګۍ اچوي هغه نه اچوي ولې هغه ته تر اوسه نه ده راغلې په هګۍ په هګیو نه ده راغلې او پیغله هغه ورغمې ته چې وایي دوی هغه ته د وزې بچی چې د وزې زوی یوسف بچی ورته وایي هو هغه هم پیغله شوې وه که نه سیرلکۍ وه که نه هغه څنګه شوه هغه ورکه سوه تا ته مې ونه هغه خو یې مور ورکه شوه اوس ما سره چل کې خو همغه یې ښیي مه ورکه سوه مور یې ورکه شوه هغه لورې خو پاتې وه که لورګانې مې ابا خرڅې کړې ولې دواړه یې خرڅې کړې نه یې دې خرڅې خرڅ یې کړې د لاغا نه پوښتنه لغر شوی خرڅ یې کړې هغه نو بیا تا ورته ډېر ژړلې وي هغوی ډېر زړلې ښه لورګانو یې چې تلل چغې وهلې او ډېرې وه کاکا مونږ خو بیایي که نه څنګه یې ویلې چغه ته څنګه یې واده و کاکا مونږ خو بیایي که نه خبرې کولې نه خبرې نه کولې دغسې بغارو کې له زه پې پوهېدم ته پې پوهېدلې ښه دغه ډېر ملګري وایي که نه نواب خان چې دی وایي هلته نه وایي سیرلي لري نه وایي وزې لري نه بل شی لري دا وایي هسې لګیا دی وایي ډېر ملګري دی وایي که نه مونږ خو په کور کې دی وایي چې نواب اوس وایي چې و لرم مونږ دې پټې کړو دا څه وی او چرګوړي مو یې نه لري هېڅ هم نه لرم رښتیا نه لري نه نه لرم ورته دا بیا پټوي ښه چاته نه وایو نو چاته یې ونه وایې ښه او دا نه دا هم ستا غټ مینهوال دی زما هم دا مینګوال ده مینهوال
ښه او هغه پیژنې او وراره مې ده کنه. عظیم الله نومیږي. عظیم الله زما وراره دی، هغه دی زوی دی ستا وراره دی. عظیم الله ده کنه. او هغه بل زوی د مشر زوی د راغلی و هلته چېرته راغلی و؟ موږ کره سې راغلی و. او والا چې ستا اوس هم یاد دی. او موږ بیا عکس هم وښکه. هغه څه د عکس ایستی و؟ او په یو عکس هم وښکه. بیا ده ما ته ویلې وی راځه مخامخ یې سپلی باسي. سپلی او سیلفي یاد دی. سپلی باسو نو ته راپجېږه دې خواته که. آفرین زنده باد. ښه سپلی لږ ما ته مه اچوه. څه شی څه ویلی وی لږ ما ته دې خواته که. ما څکل د خوراک چی خوراک چې کوي دلته. ښه نواب خانه زه چې درغلی وم که نه زه ما درته پرېږده ته چې دلته راغلی دلته دا خلک راکته کېږي تا نه غاړم تاوه کړي درته وایي چې نواب خانه دلته راشه او عکس هم در سره وباسي او موټر کې دې هم ګرځوي. څنګه دا خو به دې تنګوي نه ډېر دا خلک؟ نه نه مې تنګوي دا. دا ولې عکسونه سره اخلي؟ دا د ما میوالال دي که نه. میوالان دي؟ او داسې که خلک دي. دا څه وی؟ او نو پیسې ولې نه درکوي؟ پیسې چې ډېرې واخلي او جب کې واچوي. نیت اخلم پیسې. دغه یو خاصیت ډېر بل رقم ته دی. پیسې چې چا ورته ورکړي دی ونه نه اخلي. ورته وایي چې خپل کار دی پیسې نه اخلم زه خپله ګټمه یو. او بل چې ورته څوک ډالۍ ورکړي مثلا ډالۍ که نه اول تا نه پوښتنه کوي چې دا خو به بد شی نه زه ورته وایم چې نه ته ورته یې زه ورته یم بیا هغه ډالۍ واخلي. یعنې ډالۍ هم په اسانه نه اخلي. دا چې چا پیسې درکولې دا ښه خبره ده مې اخله. خو چې چا ډالۍ درکوله ساعت یې درکوو موبایل یې درکوو اخلم یې ټرالۍ تې اخلم خو نیسم بیولی که. ټرالۍ ناصر خانه ته ټرالۍ اخلې؟ نه زه په ټرالۍ باندې چی وکړم. خو ولې ټیکټر ورته واخله او چلوی. ټرالۍ ته ټیکټر واخله. چلوی نه شم ټیکټر و دا چلولی شي فضل وی چلوی که دا کچالو نه خو ټرالۍ کاله درته که. او که کچالونه وا کچالونه خرڅوي. تا ویلې که نه. خو مې ګپ لګو در سره. نو دی چی کی څوک؟ دلته دا کلي کې دی چی کی. دا تا پورې خاندي. ولې څه خبرې؟ مخکې یې خندلې که. او بالکل بالکل. نه څنګه دی؟ ښه سړی ده د ما ورور ده. ولې دی ورور دی؟ ته خو د قرهباغ او دا د دې دی. ته د بل افغانستان یو دا د بل افغانستان دی. مخکې یې مونځ وکړ خوښ مې سماله ورور مې. او ښه څومره غټ فکر دی چا چې مونځ وکړ هغه زما ورور. یعنې ټول مسلمانان سره ورونه یو. دا درته چا ویلي دي؟ دا ملا صاحب. ملا صاحب درته ویلي؟ ملا صاحب خو ته ډېرې خبرې کړي څنګه هم دا یو دې منلې ده بله نه مني. ټول یې منلي دي. ښه تا ته یې ویلي چې ته سهار هم سبق ته راځه غرمه هم راځه او ماښام راځه. ته یو ټایم ورځې سهار بیا نه ورځې نور؟ ورځمه سبا یم ورځمه د هغه لیدلی یم. سبا خو ورځې ما ته پته ده هغه خو د پلار پاڅي. مازدیګر بیا ورځو. مازدیګر خو ته د ماشومان سره توشلې کې که نه؟ توشلې پټې پټې مې له پلار نه کړم. او ملا صاحب نه؟ ملا صاحب ته وایم زه زما کور کې اوبه نسته ده. ها او بیا دلته راغل بیا چیه کې؟ بیا پټ هلته دوکانو سره توشلې کړم. توشلې کړې. ملا صاحب دې اوس ګوري. ولې مې ګوري؟ هغه د ملا صاحب دې اوس ګوري. خو د تا ورور ده که نه کیمره کې دا ریکارډ شوه او دا اوس فلم بوکس کې اچو ملا صاحب فلم بوکس فعال کړی دی. زموږ ملا صاحب وړکی موبایل لري. ها ډاډه دی سړی. نه لري دی ورونخي دی ورخي دی نه ورښیي په ده مې اعتبار شته. ځکه خو یې ځان سره هم ګرځوي. دی نه ورښیي. دی څنګه ورښیي؟ هغه چې دی ستا سکرتر دی هو هغه د ما سخواندار دی. تا ویلې که ولې هغه تا سخواندار ده ته مې د ماما زوی. خو لکه هغه بل رقم زه بیا کې تاسې څه وایي بل رقم انګلیش کې مغه انګلیش دا کار شی ده. خدیه کې ورته وایي. و زه یخ په قرهباغ کې و او زه په جبلات کې هغه سوم مریض سوم. یخ په قرهباغ کې و ته په جبلات کې؟ ښه یخ په قرهباغ کې دی او دا په جبلات کې مریض شوی دی. وهم خو به نه یې والی؟ وهم نه زخم خو نسته راکې. زخم نسته ښه روغ جوړې. نواب خان ډېر ملګري دا پوښتنه کوي چې نواب خان کار څه شی کوي؟ ولې د ما کار سره څه کار ده؟ پوښتنې دي کې که نه؟ نه او یو چرګو کار مې 20 پیرې ورته ویلي دي چې داګېده شو کوم داګېده شو کوم او دی بیا هم وایي چې هغه کوي.
دا کوي او دا کوي ښه او او هغه د نواب خان بله خبره غواته واکم راوړم او او کور کې خصم راوړم او زوز اوس نه وهې نه زوز نسته اوس او هغه څنګه کې خشاوي او خیشاوي هم نسته او سبق وایي سبق وې او ماشومانو ته شلم پټوي هغوی ما نه پټوي دا وګوره دا ستا ملګری غلا یې در باندې واړولو هغوی ما نه پټوي تا باندې غلا یې واړولو ما هم چرګ خرڅ کړه کنه چرګې خرڅ که چا غوندې چې همدغه غوندې هغه مې نه پسې په کار کې ګور راپنجه کا ولې تا ما ته یې ته غلا کړې ته خلکو خبرې منې او ته نه ولې دوی ته وایې ما خو ته نه ویلې دقه ته دي پټ مې تا ته ویلې غوږ نه. ته دی غوږ کې مې پټ درته دا خو بند خدا خو په بله ورځ بند اوس هم بند ده درې ورځې کېږي بس زه بند ستا نه خفه سوم ماړه لرې نواب خانه او هغه دې م خفه که خو ما مه خفه کوه دلته ډېر میولانان دي دوی د هغه وایي که نه وایي دا په تندي باندې چپ کوئ هغه مچکه ترې نه نه واخله مچک هم نه در کومه ولې به نه راکړې اوس دا نه ټول درکوم. مینهوال وایي چې دا زما د خاطره وایي په تندي باندې ښکل که چې دا درسې دنیا میولانان واییم نه در ولې دقسې ته خو زما ورور یې که نه چې ورور مې هم ما نه واخله هم دې نه په تندي نه کې مې اخلم ښکل تا که ته خو ملا صاحب نه دي ویلي ما ته خو یې ویلي دي که هغه نه واخله ځه چا نه دې نه ولې ولې زه ښایسته وم ځکه داسې هغه شوې یاره مې اخیره دا څرې خپه غورځېدلې ده ښه نه ما زه هره خپرونه کتاب چې لګېږي زه دی مخکې ورنه خفه شوی یم زاخیل مې ورور ده کنه ښه زاخیل نه میاخیل میاخیل آفرین لږ صبر کوه دا نوم دې نه بیا هېرېږي دا ډېر ښه سړی دی کنه او نوم یې مصطفی دی ښه مصطفی او میاخیل تخلص دی لږ وروسته یې نه پوښتنه کوم بیا یاد که صحیح صحیح دی اوس مې نه یې صحیح دی صحیح دی او ډېر ملګري وایي دا ویښته د دې نه دي دا وایي نقلي دي وایي دا اصلي ویښتې نه دي رښتیا څنګه نقدي وایي دا د بل چا ویښتې په سر ایښي دي دا خو د بغلان مځکه نه ده چې زمی شولې کړي او وړه پکې غنم کړي دا خو خدای پاک راته راکړي دي که ښه دا اوس اصلي دي دا نو چی دي دا څه رقم دی خو چې یې راکش کړه ما شوی دا نو څه رقم نو دی لږ خو یې ګومنځوه نو تا خو همداسې راپرېښې دي خو ګناه لري ګومینځی ده ولې ګناه لري ګناه څومره وخت کې دا اینځي دا زر زر یې پرېمینځم څونه وخت 3 ورځې بعد 4 ورځې بعد یو میاشت بعد شل شپې بعد ښه دومره زر زر یې اینځي هو. ښه او شامپو استعمالوې هو کومه شامپو دا کاسې چمچې سې پې پرېمینځي په دې اینځي او دا شامپو د کوم ځای نه کې شامپو راوتې ده دا د کوم ځای نه کې چی شی شامپو شامپو خو من کره دوه رقمه دي ښه کومه چې دا چې بیا هغه نه وي اسمت خان یې موږ ته رالیږي له دوبۍ چې هغه بیا خلاص شي بیا د کاسو شامپو اچوي چاسو شامپو اچې زه اوس شکي شولم چې دا ویښته د اسمت خان رالیږلي لندن نه هغه نه ویم دوبۍ نه ویښتې رالیږلي که شامپو دا ویښته خو دا خو څه خیل ته یې رالیږلي تا جالي دي دا اصلي نه دي خو راکش یې که که نه ایسته یې وار که رانه ښه فضل خانه ته څه دا اصلي دي که نه نقلي دي اصلي دي ښه اصلي دي وایي دې کې خو هغه نه کېښودل کېږي کم اصل نه کېښودل ولې نه ایښودل کېږي دې کې څه خیل سر کې څنګه کم اصل ویښته کېښودل کېږي هغه وګوره هغه نقلي ایښي دي خو یو جوړ بیا ما ته هم راوړه یو جوړ ته څه کوې ته څه کوې ویښتان انډیوال مې دا که نه ورته راغواړم بالکل صحیح خبر ده انډیوالان مې هلته پنجه ورته واچوه پنجه ورته واچوه وینې درته راغواړم چې خرڅې خو نه خرڅېږي ټولې هګۍ له تا قربان هو که نه نه ګوره ستا د هګۍ به چېرته ورسېږي د دې ویښته پې اخلې او که نه ته دا مصرفونه پې کې که نه ته پې واده کې وایي تا ویل چې زه درځم ته چې 2 راغلې کاله واده نور پرېږدم خو دغه هګۍ مې درته ورکوم ولې خاندې هو که نه په 10 دانې ټولې ورکړې ورته او 10 واړه بیا چرګان هم خفه کېږي نه خفه کېږي چرګوړي بیا نه خفه کېږي نوي چرګوړي بیا نه جېږي که نه نه خفه کېږي دا پښې مې وغځوم شخې شوې ویې غځوه زه به یې مو غځوم صحیح دی صحیح ده
سم ټریلر زه نه ټریلر څه ته وایي ټریلر ها چی ټریلر څه ته وایي پیژنې نه ها نه پیژنې میاخیل څه ټریلر څه ته وایي لارې خو به نه هغه مګر لارې ورته وایي ابو ثقل ټیلر بیل د ټرک دغه ته ټرک وایي اوکې ورکه خدای پاماني خدای پاماني وایي چیرته ځې بس ده خدای پاماني پورې الله دې مال څه وروره مننه چې تا فلم بوکس چالان کړی و او موږ وخندلې چې خدای وکړي ګناهګاران سوي نه ګناهګاري ګناه او موږ ځکه مونځ مو کوو عبادت مو خدای کړی دې دی قبول کړي او مازدیګر مونځ چې و که د یاد شي هغه هم په جمع وکړو که نه هغلته کونج کې جومات کونج کې جومات کې او ته ورته چې کار کوه چې هر ورځ چې راځي نو هغه کوه دا څه نوم دی دلته تهجد د شپې 2 بجې راپاڅه هغه مونځ مو که سهار په جمع سره بیا مونځ وکړه صحیح زما بیا پلار خفه کېږي چې په جمع مونځونه کې صحیح دی په دواړو سترګو ولې ښه دې ستا فلم بوکس راړولی اوس یې کوته او دا مې ملګری څه اوس که دا خو ما نه ولیدلي ټول ښه ښه ځوانان وی رښتیا د دې نوم څه شی و د چا د دې د ده نوم خو خدای سته خدای سته یو پیری راوښیه بیا مې نه هېرېږي او د دې نوم څه شی و د ده اسد خان او دا د هغه ناصر خان سرچپه شوی دا ناصر خان دی او دا ناصر خان او هغه څوک دی خو هغسې خو د من کلي کې نسته که که ستا کلي کې داسې نسته نه دا څه او نسته دا ډېر ښایسته دی ګوره ښه ها زما خو ورور ده پزل فضل دی او دا خلیل نومېږي قاري صاحب خلیل زاد خلیل زاد نه دی صرف خلیل خلیل او دا چې دی دا عظیم الله نومېږي دا مې وراره د عظیم ګل عظیم ګل نه عظیم ته څه وایې چې زما محراب ګل نوم دی د هغه به ګل ورسره وي ماسکل هغه ورور دي که ورور نه دی ستا وراره دی زما زوی دی او که او دا چې دی شیر افضل نومېږي شیر افضل ډېر ښه اوس ډېر نومونه ښه یاد کړه ځوانان دي اوس دې نوم یاد کړه او د دې اوس نوم څه و شیر افضل ولې او د دې نوم څه و د چا د دې خوا کې چې دی ناست دی د مصطفی آفرین میاخیل میاخیل ورکه اوس ورته نغدې ورته ورکه انعام ورته نه ورکه غواړم نه غواړم ولې نه غواړې سلګون درته اوس انعام درکوي نه که بسکوټ ازالی در سره یي اخلم کني هغه نه غواړم پیسې نه غواړې ډېر جالبه کار دی که نه پیسې نه اخلي دا ولې هغه غواړي که نه جنس غواړي جنس غواړي او نو که یو څوک نه غواړم جنس هم څه شی غواړي نو زاولي زاولې غواړي او نور جنس هم نه غواړي نه ښه هغه څوک راغی تا ملګری ده دا مخکې و خو چېرته بیا لاړه اوس راغی دا و دلته او موږ سره ناست و ډېر وخت ناست و یو کار وکړه هغه ستاسې کلي کې هغه زما ملګری چې دی هغه ما ته راکړه دا ته واخله د تا کوم ملګری یو دانه دی زه ځي بیا درته ښیمه صحیح ده هغه کو بدله ویې دا خو یې زه نه ځم زه در کومه دا به ستا شي هغه ما ته راکړه خدای خو نه ځي که وکې ته ویمه ګوره نومي خو صحیح ده خدای خو نه ځي که پرویز خان ما ته راکړه دا ته واله صحیح ده صحیح دی او صحیح دا څه او پرویز سره دې خبره کړې ده او اوس چېرته و خبرې پرویز خان او لوګر کې دی لوګه ده ته زنګ راوهلی او د سره وغږېد ښه او یو کار یې پیدا څه کني هغه هم راته راته او ښه چې کار وکړو دا به ورکو ښه هغه به ما ته راکړي او سر خو نه غواړي نه که سر غواړي میاخیل ورته بس ډېر زره به زه درکړم ته راکړې راته ولې او که زه سر وغواړم ته چې یې راکړې زه دا میاخیل درته پکې داسې خو د ما چرګو خرڅ مې کړ بیا یې راکړې ولې دا خو ډېر ښه انسان خو دی ښه انسان ده که نه چرګ به هلته ګرځېده دی به نه و ما ته به زړه راته یاره میاخیله تا سره یې پرېوتې ده ما ملګری ده که نه زه پې ګران یم او ډېر چرګ به هلته څه ګرځي ده زه بوریات سوم اتې به ده زړل ایسه چرګ خرڅ کړه چې هغه چرګ به څنګه و کشکې هغه ما لیدلی دی
چرګ ور یاد خو ما باندې ونه دا زور یادېدم خو دا ځکه او ګلپیان څنګه و ګلپیان خو ته مې نه یاد کړی ته مې نه نه یاد زه پوهېږم ده ته وایي ګلپیان څه یو خو ښه یاره د هغه زما نور څه کوي داسې نرۍ ور وګوري مړه سترګې ور واړې زه داسې مریض یم نس سینه مې خوږي سینه دې خوږېږي تا ته خو مې دوام وکړله که نه دوام یې ته نه وه کړې ودې کړل دوام مې درته کړې ده پچکارۍ مې درته وکړله اوس هم ګولۍ شته دي هغه به هم درته درکړو صحیح صحیح دی او بس ما ته صرف دعاګانې کوه وعلیکم سلام ما ته دعاګانې کې او دعا کې څه وې زه یم پروردګاره جنتونه یې نصیب کړي او پروردګاره دا دواړه زمینې ورته غټ کړي آفرین زنده باد او تعلیم او تربیه سره آفرین ملا پنځه صاحب ما ته ویلي ملا صاحب درته ویلي دي آفرین آفرین ما ویلې ته به اوس چې خدای پاک دې ته هم چرګوړي ورکړي نه چرګې مه ورکوې بیا هګۍ پټوي زی پټو ما دوی یې پټوي دوی پټوي او آفرین او آفرین چرګوړی ولي په غولکه باندې پښې پې ماتوي ښه ما ته هم دعا وکړه تا ته خو مې چرګ مې څه نه و خرڅ کړی تا ته مې دعا کړې ده څه رقم د دعا دې کوله ما له خدای پاکه لږې جوړ کړي ولې لیونی دی نه نه د لیوان لږې جوړ کړي ویښتې راشنه کړي ویښتې راشنه او کړي کنه ښه لیونی پېژنې چی شته وایي او چی شته وایي یاره مې عقله نه دی پوهېږي دا پرې څوک په ځکه دې راغی نه یو مې هم یو نه دی دی نه دی خوړلی. موږ سړی پوهېږو موږ پوهېږو ګناهګارېږي. زه نه وایم زه نه وایم بیا در هغه وګوري چې وایي غم لایق ابوده نو زه به ځان پېژنم یاره میاخیل را پنځه که یاره یو کار د میاخیل صاحب مې ډېر خوښ دی چې ډېره لویه سینه لري دومره غټه حوصله چې دی کې ده که نه مګر دغه دیوال دی ده دې دیوال ته وګورې دغه شی دی چې څه ورته وایي یعنې دومره خبرې چې ته دې پسې کې که ما سره دې کړی وی که نه د قرهباغ نوم به را باندې بد لګېدلی ته خو پرېږده او دا بیا هم مې ورور ده که نه په ما ګران ده که نه راځه په ما یې را خرڅ که نه نه خرڅو خرڅ یې که زه نه خرڅ کړی یم د لپاره ما قیمتي چرګ خرڅ ښه د ده لپاره ښه نواب خان هغه کیمرامین فلم بوکس والا وی نور بس کې وی او نواب خان وده کېږي وی ناوخته شوی دی خو موږ خو اتڼونه نه کړو خو بس یې ناستې که نه وی وده کېږي که نه څوک وایي هغه وی هغه وګوره هغه د نوم چی ده عزیز ارمان عزیز ارمان الله دې مل سه عزیز ارمانه کور ودان خوشحاله شو خپلو مینهوالو ته مو وایه ورته ډېره مننه چې موږ ګورئ السلام علیکم ډېره مننه چې موږ ګورئ نور څه مو ورته ووایه که نه چی ورته هغه ما چې درته ښودلي هغه دې هېر شو تا چیر راته ښودلي ما ورته ویلي وو چې درنو مینهوالو ډېره زیاته مننه چې راسره وئ دغه خپرونه مو تر پایه وکتله بیا چې یو ځل بیا زه نواب خان او مخلص صاحب بیا درنو راځو مینهوالو ډېره مننه دغه خپرونه م ته پایو پورې وکتله موږ ډېر خوشحاله شو او تر بیا ښې چارې تر بیا ښې چارې د الله په امان د الله په امان الف زر آ بزر بابا الف زر مې زده ده ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره وئ او دغه برنامه تر پایه تاسې وکتله زه باور لرم چې د نواب خان له خوږو الفاظو به تاسې ډېر زیات خوند اخیستی وي او نواب خان خو تاسې پېژنئ چې یو ګل انسان دی او تر څنګ دا بل چې ناست دی دا نو زموږ د هر مجلس مالګه ده دی چې نه وي زموږ هر څه نیمګړي وي تاسې د خدای پاک همدغسې سلامت لري ډېره مننه چې راسره وئ تر بیا ښې چارې د الله په امان